هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن چهارشنبه د وږي 15مه نیټه ده چې د 2025م کال د اګست له 28مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په هیواد کې د خوارځواکۍ پر وړاندې هڅې زیاتې شوي. په کندوز کې د سلام شبکې 15 مخابراتي سایټونه فعال شول. په بغلان کې د نساجي فابریکې ټولې برخې فعالېږي. او ټرمپ وایي د غزې جګړه به په 2 یا 3 اونیو کې ختمه شي. اوس هم بشپړ خبرونه. په هیواد کې د خوارځواکۍ پر وړاندې هڅې زیاتې شوي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې په تیرو 4 کلونو کې په ټول هیواد کې د خوارځواکۍ د اخته کسانو لپاره د درملنې مرکزونه زیات شوي دي. د نوموړي په خبره یوازې د روان کال په تیرو 6 میاشتو کې نږدې 1.1 میلیون ماشومان چې له خوارځواکۍ سره مخ وو روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي دي. ډاکټر شرافت زیاتوي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ وروسته د هیواد د روغتیایي سکتور ته ځانګړې پاملرنه شوې او د خوارځواکۍ پر وړاندې د مبارزې هڅې ډېرې شوې دي. په کندوز کې د سلام شبکې 15 مخابراتي سایټونه فعال شول. د کندوز ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین وایي چې دغه اداره د سلام شبکې 15 مخابراتي سایټونه د یاد ولایت په امام صاحب د شهرشي او ګلتیپې ولسوالۍ کې فعال کړي دي. د دوی په وینا اوس خلک کولی شي په خپلو سیمو کې له مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو څخه ګټه واخلي. په بغلان کې د نساجي ټولې برخې فعالېږي. د بغلان ولایت ځایي مسؤلین وایي چې په هیواد کې د صنعت د ودې او د ټوکر په برخه کې د هیواد ځان بساینې په موخه د بغلان د نساجي د فعالو شویو برخو ترڅنګ د دې نساجي د فابریکې نورې برخې هم فعالېږي. د افغانستان د نساجي د اماراتي شرکت اجرایوي رئیس عبدالحمید اخونزاده بغلان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې ویل چې د افغان پولي خمري نساجي 80 سلنه بیا رغول شوی. عملاً پکې د رختونو، سان او پړو تولید پیل شوی، خو د هڅې دا دي ترڅو د افغان پولي خمري د نساجي ټولې برخې فعالې کړي. اخونزاده زیاته کړې چې د نساجي د پرسونل د پراخو هڅو په ترڅ د دې فابریکې زیات شمیر ماشینري او انګړ بیا رغول شوی او هڅه دا ده چې د نساجي د برېښنا په بند کې د برېښنا لپاره یو نوی توربین هم نصب شي. او روسي خبر ده چې ټرمپ وایي د غزې جګړه په 2 یا 3 اونیو کې به ختمه شي. الجزیرې راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د غزې جګړه به په راتلونکو 2 یا 3 اونیو کې په بشپړ ډول پای ته ورسیږي. راپور زیاتوي ټرمپ د غزې اوسیدونکو د وضعیت په اړه ویلي چې جګړه باید ختمه شي. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ د روان میلادي کال په لومړیو کې وړاندیز کړی و چې ټول فلسطینیان دې له غزې ووځي. داسې یو پلان چې کله پلی شي توکمیزه تصفیه او بشریت ضد جنایت به وګڼل شي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.